شرازو بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مو زوم ټول ویلو د غڅ خراوس راوسو د کلرونو انتخابول دلته معمولا موږ دوه رنګ لرو څو رنګ لرو دوه رنګ په کلر پلیټ کې یو ته فورګراوند کلر وای بل ته بیک ګراوند کلر وای فورګراوند کلر د غلوړ کلر دی او بیک ګراوند کلر د غلاند کلر دی فورګراوند او بیک ګراوند کلر مسول د دې وظیفه دا ده چې موږ تاسو یو ابجیکټ چې انسرټو یا پر مثال ابجیکټ ترسیمو نو موږ دوه کلرونو په واسطه په اسانۍ سره کولای شو چې په ترسیم کو یا د رنګونو ورته انتخاب کو اوس په مختلف موارد کاریږي اوس دوه رنګ په دې خاطر دي چې تاسو یو شی ترسیموي پر مثال زنداز بروشن ستا چې هغه اتوماتیک دوه رنګ استعمالي او اکثر وخت چې بروشن ونه لرو ځینور موارد کې زموږ دوه رنګ ډېر په کاریږي پر مثال ما ژړ او تور رنګ ډېر په کاریږي نو زه پر مثال یو واری په یو رنګ کار کوم پر مثال ژړ رنګ کې بل ور بیا ځم تور رنګ په کاریږي ډایرکټ زه کولای شم په اسانۍ سره رنګ شته واړم تور ته واړم نو رنگونه سره اړوي ساده ایکس شارټکټ دی ایکس یو ور ایکس وام ژړ رنګ بل ور ایکس وام سره کوم رنګ تور رنګ دا وخت کې مثال دوه رنګ ډېر کاروي دلته تاسو استفاده کولای شئ بیا زنداز بروشن ستا چې هغه معمولا خپل اتوماتیک دوه رنګ کاری پر مثال لکه دغه بلګونه کې د زنور زینو کې چې هغه تاسو کولای شئ دوه رنګ سپورټ کوئ انتخاب کوئ اوس لا دې د پاره د انتخاب کلر ډاینامیک دی نه لري زبراسن دلته په کلر ډاینامیک ته ورکم پر مثال اوس کدا برش ګورموش د برش څورنګ کاری دوه رنګ کاری کم رنگونه بیک ګراوند کلر او فورګراوند کلر کاری تاسو په نور زیات موارد کې پر مثال پسټام ټول کې تاسو ټول کې چې تاسو د رنگونه کاروي نو معمولا د دوه رنگونه کاریږي تر دوه اگر بیا موږ تاسو ورسته بیا دلته په کله پلیټ کې موږ د دوه نزیزه پکولای البته په برش پوزیشن کې موږ تاسو اختیار لرغه به ډیر کولای هغه د برش سټاپ تر سمونه دی به برش ان شاء الله وای او دغه څخه لاندې پسې موږ تاسو ریسیټ لرو ریسیټ که تاسو وای تاسو د رنگونه اده هر طرح بلیک اینڈ وایټ معمولا کوم رنگونه دي بلیک اینڈ وایټ دي که تاسو کلیک ور باندې وکړئ که پروګرام کلر باندې کلیک وکړئ پروګرام کلر کول راخلاصيږي ایډیټر د رنگ د پاره تاسو هغه رنگ ایډیټ کوئ او که بیک ګراوند کلر باندې کلیک وکړئ تاسو د بیک ګراوند کلر راخلاصيږي هغه کې تاسو یو رنگ ورته انتخاب ایډیټ کوئ نو هغه دوه رنگونه به څه وسی انتخاب شي بیا خو ترسیم تاسو زده کړئ چې تاسو ایکس وهي هغه رنگونه څه به کېږي تبدیلی شي د شي په واسطه سره تبدیلی رنگونه د ایکس په واسطه سره تبدیلی په دې شکل سره او دلته هم تاسو دغه دوه کښنی وکټورونه د په واسطه تاسو کولای سره واړوي د دوه کښنی وکټورونه ویني د په واسطه کولای تبدیل کړئ دا د رنگونو جوړول خو بیا وروسته موږ ویل اوس که دا رنګ جوړو په مثال فورګراوند کلر جوړو او که بیک ګراوند کلر سیټ یا جوړو نو ماس کلیک ور باندې کوي تاسو کلر ایډیټر راخلاصي په دې کې تاسو د کلر اغلمنی عمومي کټګوري وت انتخاب وي بیا په کټګوري کې تاسو خام رنگ واړی تیز رنگ واړی روشن رنگ واړی تاریک رنگ واړی څه ډول رنگ واړی هغه ورته انتخاب وي او بل طریقه دا و چې تاسو د ار جی بي اندازه ورته انتخاب کړئ چې ریډ څونه اندازه ورکو گرین څونه اندازه ورکو او بلو څونه اندازه ورکو او دا رقم تاسو کله چې معمولا د هر رنگ موجوده چې ځانګړي کوډ هم لري یو ځانګړي کوډ دغه د تاسو ځای هغه تاسو کولای شئ په کوډ انتخاب کړئ هغه تاسو د کوډ په وهله سره تاسو هغه مشخص رنگ تاسو انتخاب کړی وي هغه به ته راسي څنګه و دلته نو چې ته د رنگ کوډ دې زده وي دا رنگ کوډ نه ته کولای شئ واس پټ شاپ نه په نور ویل پروګرامونه کې هم ته کولای شئ دا کوډ په واسطه هغه رنگ څه وکړي پیدا کړي یا د ار جی بي د کوارډینیټس په واسطه ته کولای شئ هغه رنگونه څه وکړي پیدا کړي اګه د ار جی بي کوارډینیټس دا او یا د رنگ کوډ زده دا ته په هر پروګرام کې پیدا کولای شئ وازي پټ شاپ دغه د پټ شاپ نه دي په نور پروګرامونه کې پیدا کولای شئ پیدا او ته موږ یو سیمایکل لرو بل لیب کلرز لرو چې تر اوسه موږ تاسو نه دی ویلم د لیب کلر په واسطه او سیمایکل په واسطه تاسو رنگونه پیدا کوئ سیمایکل به سیان میجنټایل او بلاک دي چې ان شاء الله پر دې باندې به ورسره ان شاء الله موږ تاسو خبرې کوو چې سیمایکل به کوم رنگونه دي او څه وخت استعمالېږي پر هغه باندې به ورسره ان شاء الله خبرې دغه سره ایډیټینګ کویک ماسک موډ دی ماسک بلمړی موږ تاسو پیژنئ چې ماسک خپل څه ویل کیږي ماسک خپل پردې ته وایي چې وایي پردې ته ویل کیږي اوس نو که تاسو چیرې راسئ د پردې څخه نو هدف څه دی که چیرې تاسو راسئ دغه د کار یا د موټران چې پر مثال ځینې رنګماران دي پر مثال هغه موټر چې رنګي په دې کې د یو شی کاري چې دې ته معمولا موږ ماسک وایو پر مثال که زه یو عکس ښکاره کړم پر مثال په دې عکس کې تاسو ګورئ د موټر د شخص سپری په واسطه رنګي خو پر دې ټایر باندې پر هنداره باندې د خړ ټاټ غوندي یو کاغذ یا ټاټ اچول دي دا ولې پر اچول دي په خاطر د دې چې هغه صاحب باندې رنگ تینس چې شور باندې تینس د رنگ تینس نه هغه د رنگ څخه بعد وساتل سي دلې پر مثال وګورئ ته هم پر مثال باندې هغه رنگ دي پر مثال پر دې باندې ټاټ اچول دي ځکه دغه باډي ته رنگ ورکی او ټیر ته رنگ نور کی نو دغه صحت ماسک وایي چې ویل کېږي ماسک ویل کېږي ماسک په دې معنی چې دا سمور د ایډیټ کولو څخه وساتل نور په دې کې موږ ایډیټ نس کولای نو یوازې په دغه ځای کې موږ ایډیټ کولای شو دې ځای ته رنګ کولای شو نو دلته ایډیټینګ ماسک موډ څخه هدف دا دی چې ته غواړې د خپل امیج یو خاص ساحه د ایډیټینګ څخه وساتې دغه د پرچیسینګ بده کې د ایډیټینګ ماسک موډ څخه استفاده کوي ایډیټینګ ماسک موډ شکل تر اخلاص کې
اتوماتیک تاسو دوه رنګ درکې څو رنګ درکې دوه رنګ یعنی په ایډیټینګ ماس موډ کې د تور او سپین څخه بغیر بل رنګ نسکاره ولای نو دا ماسک ته کولای د برش په واسطه جوړ کې یا د بل ټول په واسطه جوړ کې نو دلته معمولا مین هدف پیدا دی کچیر تا تور رنگ جوړوي یعنی هغه صحه په ماسک کې راځي په څه کې راځي په ماسک کې راځي یعنی بل وخت به هغه کې ایډیټ تاسو نه کولای او کوم سپین رنگ جوړوي یعنی ترسیموي یعنی هغه صحه د ماسک څخه وځي اوس کله پلیټ کې کوم رنگ انتخاب کړ دیم سپین رنگ یعنی صحابه د ماسک څخه وځي او کزر اصلا تور رنگ انتخاب کړ پر مثال اعظم ایکس وهمه تور رنگ تم واړوي اوس پر مثال دغه صحه ما انتخاب کړ یعنی دغه صحه په ماسک کې راغله په څه کې راغله په ماسک کې یعنی کزه د ماسک څخه وځم بیا اوس کزه په ډاکومنت کې هر ډول تغیر راولم خو په دغه صحه کې به هیڅ تغیر نه راځي ځکه دغه صحه ما په څه کې راوصل په ماسک کې راوصل ځکه موږ خبر هم داس وکړه موږ د تور رنگ په واسطه موږ صحه په ماسک کې راولم او کسب رنگ استعمالو بیا هغه صحه د ماسک څخه کو باسه د سپیننګ په واسطه هغه صحه پر د ماسک کې کو اوس ایډیټ ماسک موډ چې ماسک مو جوړ کړي بیرته پر ایډیټینګ ماسک موډ باندې کار کوي هغه صحه څخه سلیکشن جوړي اوس هغه کوم صحه کې تاسو ماسک ترسیم کړیو هغه صحه کې به هیڅ ایډیټ نشي کولای او کوم صحه کې تاسو ماسک نو ایډیټ کړی ترسیم کړی هغه صحه کې تاسو کولای شئ خپل ترسیم څه وکړي تر سره کړئ اوس دا صحه موږ په ماسک کې راوستل آیا په دې کې زو ایډیټ کولای سم نشم کولای ځکه د ماسک په واسطه موږ تاسو هغه د ډیټ څخه وساتل ماسک بلته بل موضوع هم ستاسو چې په پلاریم کې موږ تاسو پر دې باندې خبرې کولای ماسک هغه څه بیل دي څخه خو دلته موږ ته صرف د سلیکشن په واسطه یو ماسک جوړي یعنی کوم صحه چې زه غواړم تغیر نه پکښ راسي پکښ را نسی نو هغه موږ انتخاب کړل د تور رنګ په واسطه په ایډیټینګ کویک ماسک موډ کې هغه کې د اوس موږ تغیر نه سره وساله دلته موږ په هغه شکل سلیکشن جوړیم چې کوم صحه موږ انتخاب کړو سر مخلاصو یا که چې تاسو داس کوي زور ته وامه چې په یو ساحه کې زغوام چې تغیرات راسي خو هغه تغیرات خام پکښ معلوم ستیز نه پکښ معلومیږي نو داغه د پاره به تاسو د برش په واسطه د بټل په واسطه داسې رنګ ترسیم کې چې هغه لږ خام تور وي څه ډول رنګ وي خام تور رنګ وي اوس ګوره خام تور رنګ ترسیم وملته پر مثال په دې سم ماسک میور کوي خو سره کوم ماسک دی په خام تور رنګ کې دی یعنی ماسک څخه په کم اندازه است اوس غزه ماسک به دې کوم اوس غزه ګریډنټ یا بل هر تغیر زره ولما ګوره په هغه څو کې به خته غیر نه ځي په دوه څو کې بیا خام معلوم شو ځکه د ماسک په سر کوم رنګ کې ور کړیو په خام تور رنګ کې مې ورته کړی نو د ماسک عمومي ګټه او وظیفه دا ده چې تاسو غواړئ چې یو ساحه تغیرات خو څه به هغه کې تغیرات را نسی نو تاسو هغه ته ماسک ورکوي چې ماسک مو ورکړي نو بیا تاسو کولای شئ ماسک د کار په وخت کې بیا هغه کې هغه کوم تغیرات سره ولي نو هغه څه تاسو ماسک راوستل باقي کوم تغیر را نسی البته دلته ګوري کتب بل رنگ ور کار پکښ کارې هغه رنگ دی اتوماتیک بلیک اینڈ وایټ تاړي شتاړي تور سپین تاړي انته واس کولای چې په ماسک کې تور او سپین رنگ کار کې تور رنگ د ماسک کول د پاره او سپین رنگ د ماسک استکول د پاره اوس نو تور رنگ بیا خامیږي یا به تیزیږي که خام تور رنگ ورکه که تیز تور رنگ ورکه اوس کبل رنگ کارې هغه رنگ نو چې هر ډول رنگ وو نو هغه اتوماتیک بلیک اینڈ وایټ تاړي پر مثال که زرا سندلته پر مثال تاسو سټیشن رنگ انتخاب کړئ هغه شننګ اتوماتیک ور دی بلیک اینڈ وایټ تاړي یعنی شننګ د نس استعمالول اصلي کې هغه ته اتوماتیک تاړي بلیک اینڈ وایټ تاړي داغه څخه راوسته پسې موږ دلته چې لرو د کوماس خو بیرته استکو او شارټکټ د کوماس د لپاره کیو دی شارټکټ چې دی کیو دی او داغه سره پسې د وینډو شکل دی وینډو داس په کوم شکل سره واړی چې وی ویني نو ای په شارټکټ دی یو فل سکرین لرو بیل سټ منیو څخه فل سکرین لرو چې څخه سټ منیو څخه بغیر سټ منیو نشته کی بل مکمل فل سکرین لرو چې پاګه کې بیا اټس منیو اټ شي نشکار کیږي او بل سمپل نورمال ویو چې په نورمال ویو کې هم سټ منیو ښکار کیږي هم صداقه فل سکرین فایلونو ټول څه کیږي ښکار کیږي دا د ویو موډ دی ټول باکس اخر کمانډ دی چې تاسو کولای شئ د لیم کلیک ور باندې وکړئ او بیا هم د اپ واسطه شارټکټ دی د اپ واسطه تاسو کولای شئ وکړئ وایډ تغیر ته دې د محکم پښتنه نشته اسکیپ واسطه کولای شئ د اپ واسطه کولای شئ د اسکیپ واسطه کولای شئ اوس اسکیپ وټم دی نو دا ټول باکس ته د دم پرې ملو د ټول باکس څخه راوړسته به ان شاء الله موږ تاسو سبا د خیره پایم یو ګورم نو تاسو وخت د دم پرې ان شاء الله ټول باکس کوم پښتنه لري او تیر ورځ مته ویل د ریویو د پاره چې ریویو وګورئ ان شاء الله اوس موږ تاسو ټول باکس هغه ریویو بمو کو او کوم څنګه لري او څنګه به ان شاء الله اوس حل